خدمت کې د قومندان صاحب زه مجبور یم چې هغه پیدا کړم. سردار حالت خراب دی، په اصلي په زور یې ویډیو ثبته کړې. زه له اصلي سره وغږېدم قومندان صاحب، په زور یې ویډیو پرې ثبته کړې. په سنګوریانو یې دا تور لګولی چې سوریه کې ترهګریزو ډالو ته وسلې ورکوي. قومندان صاحب هغه ثبته شوی ویډیو هر ځای کې خپرېږي. د اصلي اقرار حالت ګډوډ کړی. زه راوګرځه سرداره. فرمانه ګرانه په تاسې شوي دي. دلته څومره کسان پراته دي؟ دوی له سوریې نه دلته راوړل شوي دي فرمانه. دا پوړ هم دوی ته ځانګړی شوی. ووایه که نه څنګه ولګېدلې؟ د سنګوریانو قومندان یو مصیبت جګړن دی، هغه دې حالت ته ورسولم. عسکر دي، عسکر زما لپاره راغلی دي. زه دې په دام کې وغورځولم دینیز. بیا دې چا ټټ ویل پیل کړل؟ زه تا سره د لیونیانو غوندې مینه لرم. زه څنګه تا په دام کې وغورځوم؟ په دې روغتون کې د سنګوریانو یو ډلګی مشر بستر دی. مشر قومندان یې د هغه لیدلو ته راغلی دی. سمه ده جګړن سرداره، سمدلاسه له پولې تېر شئ. زه هم ستاسې مخې ته راځم. دا یو امر دی سرداره. پوه شوم قومندان صاحب، موږ هم د اوس له پولې نه تېرېږو. په دې معنا چې دا ډګروال دغه جګړن قومندان دی. فرمانه ته ټپي شوی یې، پام کوه چې کوم عقل نه شي. ډګروال باید مړ شي دینیز، زه هغه وژنم. فرمانه ته په دې حالت سره څه نشي کولی. هغه جګړن زما ورور ووژه دینیز. زه غواړم چې هغه ته تر ټولو سخته سزا ورکړم. هغه مصیبت جګړن به دې پولې نه دې خواته د خپل ډګروال مړی په غېږ کې ونیسي. پوه به شي چې درد څه ته وایي. ودرېږه فرمانه ودرېږه. حرکت کوو. فرمانه ودرېږه. ما خپله پرېکړه کړې دینیز، مشاله کېږه. هر څنګه چې کېږي زه به ډګروال وژنم تر څو چې جګړن ته مې درد نه وي ښودلی، آرام نشم کېناستلی. ډلګی مشر هم وژنم. هغه ډلګی مشر داسې نه پرېږدم دینیز. جګړن به نن دوه مړي غېږ کې ونیسي. اصله چیرته ده؟ هغه یې چیرته بوتله؟ ته فکر کوې چې زه به حال ووایم؟ ها باید حال ووایې، بله چاره نه لرې ګرانه. ما ته وګوره ځناوره. غوږ کم کې زموږ ګاډوان ډېرې وسلې او مهمات مو پیدا کړل. جګړن اوس اصلي پسې ګرځي. هغې ورته خبره کړې جګړن چې تر څو خپل ملګري نه وي پیدا کړي چېرته نه ځي. که پیدا یم کې ته یې لاسته نه ورځي، هغوی به ټول په زندان کې خوساک شي. څه خبره ده ښاغلی یوزه؟ چا چې هغه وسله یې ترهګریزو ډلو ته ورکړې هغه سنګوریان دي، جګړن دی. تاسې ډاډمن یې ښاغلی یوزه؟ جګړن سردار داسې کوم خاین سړی نه دی چې خپل هېواد سره خیانت وکړي.
ما ته وګوره کم عقله د وروستي ځل لپاره درته وایم ووایه اصله چیرته ده حال نه وایم حال ووایه زناوره حال ووایه حال ووایه حال ووایه زناوره حال ووایه ما ته وګوره خبرې دې اوږدې کړې که حال دې ونه ویل نو دا ځل به دې په داسې ځای ولم چې په خپله ودرېږې ځناوره زر کوه حال ووایه ګوره که حال دې ونه ویل دا ځل به دې په دې سر وولم ووایه حال ووایه حال ووایه ځناوره حال ددي چیرته سنگوریان ټول په هغې مخامخ غونډۍ کې دي ډاکټره راځه مریم راځه ښاغلی یوزه جګړن سردار او ډاکټر له پولې نه خواته تېرېږي ښاغلیه زه هم ورسره یم ډګروال زموږ مخې ته راځي مریم زر کوه مریم زر کوه موټر تیز کا جګړانه تا ته چې څو ګران دي هغوی یو درته وژنم ماشه خدایا mezar arasında harman olur mu? Gama yaresine aman derman olur mu? Gamayı vuranda iman olur mu? ډاکټره Sürmelim دا د همین هاړکۍ ده sevdiğim aman yerde yatıyor. O sırma saçları aman canlar yakıyor. ماشه دا د شاهین ده Sürmelim sevdiğim aman yerde yatıyor. O sırma saçları دا هم د نازاته ډاکټره canlar yakıyor. Mezar arasından atlayamadım. Cephanem döküldü ماشه ټول مړه شوي aman toplayamadım. ماشه Dalım düşman ماشه ټول مړه شوي دي aklayamadım. Sürmelim sevdiğim aman yerde yatıyor. نه ډاکټره زر کوه ویس باړه
زر کوه ډاکټره زر کوه ډاکټره دا نازانه ده سرداره دا شاهین دی دا هم شاهین نه دی ډاکټره مشه دا جلۍ اصلي ته لږه ورته ده ډاکټره دا مړی لږ تر لږه لاس ورځې مخکې خاورو ته سپارل شوي موږ له اصلي سره لږ مخکې خبرې وکړې دا هم اصلا نشي کېدای دوی سنګوریان نه دي ډېر شکر خدایا زما غږ مو واورېده قمندان صاحب اصلا مو پیدا نه کړه خو سنګوریان ټول ژوندي دي اوس نو موږ مجبور یو چې هغوی پیدا کړو د هغوی لپاره خفه یم سرداره خو ته باید راشې موږ باید په سنګوریانو لګېدلی تور زر تر زره پاک کړو سرداره موږ باید د سنګوریانو د ختمېدلو مخه ونیسو که نه نو موږ ټول به په یو لوی مصیبت کې اخته شو پوه شوم قمندان صاحب موږ راځو پوله کې به تمه کېږم سرداره موټر دې خراب شوی مرستې ته اړتیا لري مرستې ته اړتیا نشته جګړنه ځه حرکت وکړه ودرېږئ راغلی دی ماشه مریم مننه چې موږ سره دې مرسته وکړه دا اوس څه معنا لري موږ ځو نور نو جلا کېږو مریم اندېښنه مه کوه د سنګوریانو د پیدا کولو لپاره بیرته راځم بیا سره وینو
مارشه هغه جلۍ دې والې خپه کړه هغې له موږ سره ډېره مرسته وکړه ځه لاړ شه خوشحاله یې که زړه یې لاسته راوړه مارشه ځه زه هم دلته په تمه یم ما په غلط سړي زړه وبایله غلط سړي باندې مریم ما غوښتل چې تا له ځان سره بوځم خو نه پوهېږم چې په څه مصیبتونو به اخته شم دا دسمال هیر کا د دې دسمال لیکنه تا پورې اړه نه لري زه تېروتې یم ستا په ژوند کې د مینې لپاره ځای نشته ها زما په ژوند کې د مینې لپاره ځای نشته زه هره شیبه له ګواښ سره مخ یم زه نه غواړم چې د دویم ځل لپاره د کوم چا ژوند زما لپاره تباه شي لومړی د چا ژوند تباه شوی لیلا مه مړه کېږه لیلا وزغمه مېرمنه مې د واده په شپه کې د ترهګرو له خوا ووژل شوه نور زه نه غواړم چې بل څوک زما لپاره خپل ژوند له لاسه ورکړي ته پوه شوې زه نه یم تېروتې ډګروال چېرته دی ودرېږئ خپلې وسلې مو وغورځوئ زه د سنګوریانو د ډلې قومندان جګړن سردار مارتین خپلې وسلې مو وغورځوئ په ګونډو شئ ماشه څه خبره ده دوی څه وایي ها ډګروال چېرته دی خپلې وسلې مو وغورځوئ په ګونډو شئ بل دلته نه وایم راشه واخله راشه په ګونډو شئ په ګونډو شئ څه خبره ده ډګروال چېرته دی ښاغلی یاوز دلته څه خبره ده جګړن سردار مرد ته او ډاکټر هیواد سره د خیانت کولو په تور نیول کېږئ ته څوک یې ها درته وایم ډګروال چېرته دی موږ د پېښې په ځای کې یو شپږ کسان شهیدان شوي دي ډګروال سخت ټپي دی په ډګروال برید شوی دی داسې نشي کېدلی دوی ونیسئ برید وشو سنګر ونیسئ
ماشه موټر ته پورته شه هغوی تختی ونیسئ دا مریم ده ماشه دا جلۍ نه ده په رښتیا چې ډېره زړوره ده آفرین جلۍ په ډګروال چې کوم برید پلان شوی و په هغه کې 2 ډلګي مشره او 4 کمانډویان شهیدان شوي ډګروال یو ډلګي مشر او 2 کمانډویان پکې ټپیان شوي برید کوونکي په تیښته بریالي شوي دي نورو جزئیات ته په تمه شئ داسې څنګه وشول ډګروال خو د قومندان صاحب مخې ته تللی و ګوره قومندان صاحب خیر د حساب خرابي مه کوه ممیشه زر کوه ماته یو خبره پیدا که زر کوه زر کوه زر کوه لږ صبر وکړه قومندان صاحب ډګروال دلته راولي صبر ولره راوست قومندان صاحب لاره خوشی کوي قومندان صاحب قومندان صاحب قومندان صاحب فرمانه عسکر دننه نه پرېږدي ښکاره ده چې ډګروال هم دلته دی ډاکټره ماشه که زموږ د نیولو پرېکړه شوې وي نو له دې دروازې نه دننه کېدل سخت دي د شا دروازې نه دننه کېږو ټپي دی مرسته وکړئ ټپي دی ټپي سره مرسته کول زموږ کار دی زر کوئ زر کوئ داسې نه چې مړ شوی وي سخت ټپي شوی زر یې باید ویسو سمه ده زر کوئ زر کوئ زر کوئ بیړه وکړئ زر کوئ هیڅ اندېښنه مه کوه ته مخکې شه ملګرو دا واخلئ زر کوئ دا ویسئ ملګرو زر کوئ حالانو زر کوئ سمه ده ژوندي اوسئ دلته یې ډګروال راوستی هغه په کومه کوټه کې دی پوهېږې نه پوهېږم خدای دې له تا سره مرسته وکړي ما دا کسان چېرته لیدلي دي په هر حال څه خبره ده کمانډویانو زر کوئ ترهګرو په روغتون برید کړی دی زر کوئ مرسته وکئ زر کوئ حالانو مرسته وکئ زر کوئ مامیشه قومندان صاحب لږ پاتې و چې زه دې مړ کړی وم زمهریا مامیشه ته دلته څه کوې ها صبر وکړه زمهریا مه ژاړه ولې ژاړې را وړاندې شه اوس د ژاړلو وخت نه دلګی مشر هم دلته د قومندان صاحب حالت یې بیخي خراب دی ډګروال یې هم راوسته دلته د منډې غوندې پروت دی تاسې هره شیبه په تلویزیون کې ښایي
بهر کې دا څوک دی ته دلته څه کوې کم اخلامه میشه څنګه په خورې ترهګره هو زه یم ممیش ته راته څه ویل لرې نه هېڅ هم درته نه وایم ټوکې مې کولې راځه غاړه راکړه ګرانه ټوکې مې کولې ټوکې سمه ده پخوانۍ خبرې هېرې کړه زه درته یوه ډېره مهمه خبره کوم اصلي موضوع ته راځو ډلګی مشر څنګه دی حالت یې ښه شوی او که نه د پخوا غوندې اوس هم مصب خرابي کوي مامیشه دا معلومه ده چې په ډګروال چا برید وکړه په خبرونو کې یې وویل د فرمان په نوم د یوه ترهګر نوم یې واخیسته په دې معنا چې هغه ځناور نه دی مړ شوی ښکاره ده هغه سړی د سنګوریانو قماندان جګړه سردار دی هغه جګړن چې فرمان یې ویشتلی امنیتي مرکز دی مهرباني وکړئ ولې زه یو خبر لرم قماندان صاحب زما غږ اورئ قماندان صاحب زه یم سردار قماندان صاحب د اصلي په اقرار سره سنګوریان په سخت مصیبت کې اخته شول سرداره پوهېږم قماندان صاحب زموږ مخې ته چې کومه ډله راغلې وه هغوی هم زموږ د نیولو هڅه وکړه چا چې په ترهګریزو ډلو وسلې پلورلې هغه زموږ کوم لوړ پوړی چارواکی دی د دې لپاره چې خپل ځان بې ګناه ثابته کړي د وسلو پلورلو تور یې په سنګوریانو ولګاو زموږ په اردو او دولت یې تور ولګاو زموږ عزت سره لوبې کوي هغه وسلې موږ ولیدلې قماندان صاحب هغه ټولې زموږ د اردو وسلې وې زموږ منځ کې خاینان شته هغه خاینان پیدا که سرداره که وروستۍ دنده دې هم شو هغوی پیدا که که نه نو هغوی به موږ ختم کړي آرام اوسئ قماندان صاحب امر مو پر ځای کوم راځئ قمندان صاحب زمريه جلیل ته معلومات ورکړه سمه ده سلام یې هم ورته ورسوه کاش چې هغه مو یو ځل لیدلی وی قمندان صاحب هغه به ډېر خفه شي وروسته بیا راځم سمه ده مامیشه سمه ده قمندان صاحب هغه قمندان صاحب زه هم دلته اوسېږم که کوم امر او خدمت و نو ماته یې ووایئ زه یې کوم ګوره مامیشه ملګريه ستا د عسکرۍ دوره خلاصه شوې ده ته نور دلته څه کوې لکه چې ځان ته مصیبت پیدا کوې لاړو د خدای په امان لاړو زمريه خدای په امان مخه شه تېروتنه مو وکړه چې وتښتېدی ما ته وګوره ته څوک یې زه څوک یم زه د دې سیمې امنیتي مشاور یم امنیتي مشاوره ته د دې سیمې حالت هېڅ نه وینې ها امنیتي مشاور ستا غوندې وي ها ته لکه چې خرڅوی امنیتي مشاور یې ها دوی ونیسئ زر کوئ زر کوئ صبر وکړه څه خبره ده شاته لاړ شه شاته لاړ شه زر کوه موږ په غرونو کې ستاسو غونډه ډېر اور لګونکو ته اور اچولی د اور لګېدلو نه وروسته ټول په ایرو بدل شوي او خاورې شوي دي مامیشه قمندان صاحب زه به له تاسې سره ګورم ګوره ماشه برید نه کوو موږ بېګناه یو که برید مو وکړه ګناهګار ګڼل کېږو
خبره ده هغه ونیسئ هغه ونیسئ ځان کوئ حرکت ونه کې سیما کې ګډوډي روانه ده له دولت سره خیانت کیږي جاسوسان خائنان هیواد د ناورین سره مخ کوي ته خبر یې که نه ها لکه چې په دې کارونو کې ته هم لاس لرې ما ته وګوره که په دې کارونو کې دې لاس وي نو له ما نه وډار شه پوه شوې له ما نه وډار شه ماشه زرکونه څه چیز و حرکت ونه کوئ دلته راشئ ودرېږئ تسلیم شئ تسلیم شئ زر کوئ منډه کوئ وسله دې وغورځوه زر کوه زر کوه وسله دې وغورځوه سمه ده ارامه اوسئ غورځوم یې تا ته وایم وسله دې وغورځوه پخواني وخت پسې ډېر زر کوئ زر کوئ راځئ منډه کوئ راځئ ژوندی اوسې زما ریا ما ته وګورم همیشه ملګريه ته هغه اور لرونکي شیان له کوم ځای نه پیدا کړل څومره چمتووالی دې نیولی و د څه شور لرونکي شیان ملګري هغه څه و چې د موټر مخکې دې واچول هغه ما واچول ته وایې سمه ده دا زموږ کس دی ولچکونه په رښتیا چې زه حیران شوم ولې حیران شوم ځکه چې ته یوه ډېره زړوره جلۍ وختې لږ ارامه اوسه ته څه کوې نه وینې هلته د مینې دروازې په ولچک خلاصولو سره خلاصېږي ته یې ولې مخه نیسې ملګریه کله چې داسې یوه په زړه پورې صحنه دې چېرته ولیدله نو ورسره کار مه لره پرېږدی چې د مینې یوه دروازه خلاصه شي او د کینې یوه دروازه وتړل شي پوه شوې ډاکټره څه خبره ده هیڅ خبره هم نه ده دا ما پسې ډېر خفه شوی و زه خو یو ښه سړی یم ځکه هر څوک راپسې خفه کېږي دا هم راپسې خفه شوی و همدارنګه دا ملګری اندېښمن شوی و له ما نه یې پوښتنه وکړه چې څه کوو ډاکټره مونږ یو ډاډمن ځای ته ځو مامیشه ته هم د ډګروال او جلیل څنګ ته لاړ شه سمه ده ځه لاړ شه لاړل وتښتېدل امر وکړئ ښاغلیه زر هغه سنګوره وژغوره هغې ته هغه کسان وښیه چې د هغه موټر نه یې وسلې ښکته کولې هغه باید دې ته اړ شي جګړن ته خبر ورکړي څه خبر ده ښاغلی کومه پوښتنه مه کوه څه مې چې درته وویل هماغه کار وکړه اورم ښاغلیه جګړن سردار به په هغې ډیپو برید وکړي په یوه غشي دوه ښکاره کوو هغه خبریال چې د هر څه په اړه ډېره څېړنه کوي هغه هلته ولېږه ورته ووایه چې سونګریان وسلې لېږدوي پوه شوې اوس نو کار جوړېږي زر کوه تکړه شه اصلي مخکې له دې چې مړه شي خپله وروستۍ دنده دې پر ځای که خپل قمندان په دام کې وغورځوه
وکئ. مه ډارېږه جلۍ، زه له تا سره مرسته کوم. زه ترکمن یم. زه له دې ځایه تېرېدم ومې لیدل چې ته یې دلته ښخه کړې. مه ډارېږه، هېڅ مه ډارېږه. صبر وکړه، لږ نور هم صبر وکړه. مخکې له دې چې هغه ځناور دلته راشي موږ باید لاړ شو. زر کوه ګرانې، همت وکړه، راځه. لږ نور هم باید بیړه وکړو. وروره زه باید پولي ته لاړه شم. یو ځل له دې ځای نه ووځو. زر کوئ، وخت مه ضایع کوئ. بیړه وکړئ، زر کوئ. ټولې وسلې باید زر ښکته کړئ، که نو تاسو یو هم ژوندی نه پرېږدم. په خبره پوه شوئ؟ هغوی څوک دي؟ ورپسې مه ګرځه. چېرته چې وسلې وي دلته یې راوړي. دلته نه ودرېږو ځو. وحشیانو بیا د دې هڅه کوي چې د تور په موږ ولګوي. کومه مخابره یې؟ تلیفون در سره شته؟ شته. واخله، چارج هم لري. ته هم دلته په تماشه، زه زر بېرته راځم. همدا وسلې ترکیې نه وسلې راورسېدلې. کسان وسلې ښکته کوي. هر څنګه چې اوس خو د دې کار تور په سنګوریانو لګېدلی. اوس نو ډارېدلو ته هېڅ اړتیا نشته. وحشیانو د خپل رضالت پړه په سردارونو راچوئ. تلویزیون روښانه و، ما ګورم چې څه خبرې دي. مشه ګوره مشه، د اصل اقرار به خامخا موږ ختم کړي. هو صبر وکړه ډاکټره، د خدای په مرستې سره البته چې د حل یوه لاره پیدا کوو. تاسې ته مې د خوړلو لپاره یو څه تیار کړل. څومره ښه بوی راغی. په رښتیا چې زه اوس خپل ځان نشم کنټرولولی. تا څه تیار کړي دي جلای؟ کور کې نور څه د پخولو لپاره نه ول. ته په دې پوهېږې چې ته څه وایې؟ یعنې څومره ښه خواړه دې تیار کړي، بیا هم وایې چې نور څه کور کې نه ول. ګوره زه درته یو څه وایم، که انسان ته خواړه په وخت ونه رسېږي نو هغه ته د معدې ناروغي پیدا کېږي. کله چې د معدې ناروغي ورته پیدا شوه نو انسان کمزوری کېږي. ته پوه شوې جلۍ؟ ماشه همداسې نه ده، ښه خواړه یې تیار کړي. زر کوه راځه چې ویې خورو. ژوند دی اوسې ډاکټره، له دې وروسته زه تاسو ته خواړه تیاروم.